د روزي مبارکې د میاشتې اولنۍ جمعه ده. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د دې میاشتې ډېر اهتمام او قدر ساتلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به د روزي په میاشت کې دومره عبادت کوي چې بل وخت بیا د دومره عبادت نه دی کړی. یعنی د نورو میاشتو کې په دا میاشت کې عبادت ته ډېره توجه کوله. ځکه تېره جمعه کې مو تېره کړل چې مبارک علیه السلام دا د رحمتو میاشت ده. دې میاشت کې رحمتونه وورېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کوي. مسلم شریف روایت دی چې نبی علیہ السلام مبارک بویل من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. که یو سړی د روزي د میاشتې عبادت ښه په ایمانداري سره وکړي او دا نیت و چې الله به پر دې باندې ماته اجر راکوي، دا انسان ته به الله جل وعلا شانه د ټول کال ګناهونه الله ته وبخشي. او کله روان کال کې څه ګناهونه ځنې کېږي بیا الله د دې روزي د میاشتې د عبادت په برکت باندې الله د هغه بخښه ورته وکړي. قیام څخه اکثر محدثین دلته قیام د تراوح اخلي. که یو سړی د روزي په میاشت کې تراویح وکړي او تراویح چې کوي هغه څه په اطمینان او په یقین سره وکړي، ایمان او عقیده پر جوړوي، په دې نیت چې څوک تراویح وکړي دغه انسان ته الله جل وعلا شانه ټول ګناهونه وبخښي د تېرو وختو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې میاشت کې د نور میاشتې عبادت والمنظور ته ډېره توجه کوله. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينصرف. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک چې د روزي میاشت را نوې شوله نو خپل ملا به د همت وتړله، ټینګ به همت وکړي، ملا به ټینګ وتړله د عبادت لپاره. بیا به در هغه وخت پورې د عبادت نه پرېښوي چې د روژې میاشت وتلې نه وای. بس ټوله میاشت به د خپل ملا کلک او عبادت ته وتړل، ټوله میاشت به د الله عبادت وکړي. بل حدیث مبارک کې راځي دواړه د شعب الایمان د امام بهقي روایت. بیا د مؤمنانو مور عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان تغير لونه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء واشفق منه. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د روژې میاشت سره داخله شوه د مبارک علیه السلام به دا رنګ داسې تغییر وخوړي، رنګ به داسې مغیر د ډېرو ستړیاو څخه، ډېر عبادت څخه، ډېر خشیت او د ویرې څخه د الله څخه به ډېر زیات ډېرې کول په دا زمانه کې. په روژې کې به دا رنګ د نورو وختو څخه متغیر او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې وکثرت صلاته په دغه روژې میاشت کې به در بل وخت لمونځ هم ډېر کوي. وابتهل فی الدعاء د الله رسول صلی الله علیه وسلم به د روژې په میاشت کې په دعا کې ډېر کوشش گزاري وي، ډړای وي چې د روژې میاشت براله بس مبارک علیه السلام به دعا ورته وجوړېږي. دومره دعاوې به کولې داسې ډېر به په دعاو کې ژړل چې بل وخت به بیا د غومرې دعاوې نبي علیه السلام نه وي. ډېر به نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په دا میاشت کې ځان ستړي کوي. زیات عبادت د روژې په میاشت کې دا د عباداتو میاشت ده. 11 کاله چې انسانانو دا ګناهونه کړي دي، دا بدنونه او دا زړونه او دا حالات ټول سره ګډوډ شوي دي، دغه میاشت د صابون دي د پرېوړي. نو دې میاشت ته به ګوره توجه در بلې میاشتې ډېر وي. ګوره
د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو ګناه نه ځنی ثابت ده. جمهور علما ورایه ده اکثر علما چې د نبوت مخکې او وروسته لو او چنی یو ګناه لري پیغمبر علیه السلام سره رسېږي چې یو سړی ته په درست ژوندۍ کې نه لو ګناه کوي نه چنی هغه انسان الله ته دومره قدر ډیر مراجعه کوي، ډیر الله ته ژاړي، ډیر منځونه کوي، ډیر زاری کوي، ذکرونه کوي چې جنت هم د دې یقیني جن هم د دې هیڅ خوف او خشیت هم نشته باندې بیا الله جل وعلا څنګه ورته دومره ځان محتاج بولي. نو مشکل د ورلسمې صدی انسانان یو په هر رقم ګناوي چې په دنیا کې ستا په هغو باندې لړلي یو، په هر رقم ګناوي چې پټ انسانان یو، د الله یو نافرمانه خلک یو، اکثر عمر مو په نافرمانی کې تیر شوی دي، مګر بیا هم دا ټول نه دا سره باندې تیرسي لکه موږ چې الله ته هیڅ احتیاج او ضرورت نه لري. نه باید چې په تعالی جل وتا چې رسول علیه السلام الله ته جړل موږ تلها او څنګه دراغه ډیر وځاړو خدای نه چې هغه څومره عبادت کوي موږ در هغه په تلها او څنګه ډیر ځان په هغه کې ستړي کو، ځکه موږ خو دراغه ډیر محتاج یو الله ته، موږ خو ګناهګار یو. نو دا د پیغمبر علیه السلام زندگی و پروژه کې چې در بل وخت پیدا نه کې ډیر عبادت ته توجه کول، زموږ نو عبادت تراوی دي هغه په سره کم باندې. بل روایت د بخاری شریف کې راځي بیا د مؤمنانو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پروژه کې د اخري لسپې په دې کې د نور شل شپو لا ډېر عبادت کوي. ټول روزه نبی علیه السلام عبادت ته ډېر توجه کول، خو د اخري لس شپو کې به د شل شپو لا ډېر توجه کړو. بیا دې مبارک وای دې مبارک وای خپل املا د همت به ټینګه وتړله، اکثر وخت به ټول په الله تعالی نه کړه او جوړل دي. رب العزت ته عبادت کوي د روزي په شپه باندې جړا دې کول الله ته ټول شپه ورمه وایقظ اهله د کور نور انسانان دې راويش کړل، خپل بیبيګان مبارکان دې د شپې په اخر کې راويشتول چې یو څه الله ته وجاړي عبادت وکي. مبارکه میاشت د رحمتو د مغفرتو میاشت د الله سره باندې تیر نشي. مریان غلامان خادمان چې د مبارک علی السلام سره هغه دې راکښې نه ول راويش کړل، عبادت ته متوجه کړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک روزي په میاشت کې دا رقم طریقه. بل روایت د مسلم شریف کې راځي بیا د مؤمنانو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک با په د اخري د شپو کې دومره قدر عبادت وکړي، بل وخت د عمر قدر کوشش نو کړی په عبادت کې لکه په د الله شپو کې چې وکم نبی علیه السلام مبارک څونه کړی کوشش دی له شپو کې به د هر وخت ډیر کوشش په عبادت کې نبی علیه السلام. نو ګوري به روزي میاشت ده، د عبادتو میاشت ده، د المنظور میاشت ده، دا است په الله ولا عبد مکه راوي